سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان د خلکو ټول وژنه روانه ده او افغان ځواکونه مو وژنې ته ورکړي دي. عبدالله چې د حکومت ونډوال هم دی پوښتي چې د دغو وژنو مسؤل څوک دی او باید ورته ځواب وویل شي. ښاغلي عبدالله نن سهار په وزیران شورا ناسته کې همداراز په ډاګه کړه چې د افغانستان را روان ټاکنې په یو حساس پړاو کې دي او تېره شپه د ټاکنو د خپلواکۍ کمیسیون د دارالانشا سرپرسته هم له خپلې دندې لاس پر سر شوې ده. نوموړی سره دی چې د چا نوم نه اخلي وایي د ټاکنو د خپلواکۍ کمیسیون غړي د استعفا په ګډون تر بېلابېلو ګواښونو لاندې دي او ځینې ټاکنیز مسایل پر دوی تحمیلیږي. هر روز تلفات، قتل عام شده مردم افغانستان. نیروهای امنیتی ما رو ما به کشتار دادیم. کی مسئول است در اینجا؟ بیایم به مردم جواب بدیم. یک نقطه است. نقطه دوم در ارتباط به انتخابات که متاسفانه به این نقطه حساس رسیده و شب گذشته خبر استعفای سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات داشتیم. ولسمشر غني د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه په علمي او څېړنیزه غونډه کې ویل انفجار او انتحار د امام ابو حنیفه لاره نه ده. ښاغلي غني په دې ناسته کې چې نن سهار په کابل کې جوړه شوې وضعیت کړه افراطي ډلې د مسلمانانو د تمدني هویت د له منځه وړو په هڅه کې دي او هغه کسان چې په فتنه لګیا دي د امام ابو حنیفه له افکارو بېخبره دي. ولسمشر همداراز ټاکنې یوه اسلامي پروسه وبلله او یو ځل بیا یې له علماو وغوښتل څو خلک په د ملي بهیر کې ونډه اخیستو ته وهڅوي. موږ هره ورځ د خاورې کې شهیدان ورکو. بچیم دي، خویندې مو دي، سپینګیریم دي، ځوانان هم دي او دا ځکه ده چې هغه اشخاص چې په فتنه باندې مشغول دي د امام ابو حنیفه مکتب باندې خبر نه دي. وقتی چې دوی انشاءالله تعالی د دې سیمینار په برکت د امام اعظم په فکر باندې پوه سي دوی به مجبور سي چې دوباره فکر وکړي ځکه هغه چې دوی کوي د امام اعظم په مکتب کې ځای نه لري. 143 پولیس د تکیهخانو او جوماتونو د ساتنې له یوې روزنیزې دورې تېره ورځ فارغه شول. دغو پولیسو په دې 15 ورځنۍ دوره کې دا زده کړي چې څنګه له تکیهخانو او جوماتونو ساتنه وکړي. د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان عبدالبصیر سید خیلي یادو پولیسو ته همداراز سپارښتنه وکړه چې له خلکو سره سم چلند وکړي. دغه کسان په داسې حال کې روزل شوي چې په دې وروستیو کې پر جوماتونو او نورو مقدسه ځایونو باندې وسلوال ځانمرګي بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو یوه 15 کسیزه ډله په کاپیسا کې د څارګرې ملي ادارې له لوري ونیول شوه. د څارګرې ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغو کسانو هوډ درلود چې په کاپیسا کې د رای ورکړې د نوملیکنې مرکزونه په نښه کړي خو تر هغې مخکې نیول شوي دي. نیول شوي کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. او د غور یو شمېر اوسیدونکي په یوې اعتراضي راټولېدنه کې له دولت څخه وغوښتل څو د دغه ولایت امنیت ته جدي پام وکړي. د دوی په وینا که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفینو مخه ونه نیول شي وضعیت به له دې هم بد شي. د روانې اونۍ په سر کې دغه ولایت د شهرک ولسوالۍ ځینې مهمې سیمې د دولت له کنټروله وتې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.